نواب خانه نواب خانه څه کوم من خپل کور ته ځو نواب خان تا زه چېرته بوتلم اوس مې خندقو کې قطع کړ خوشحال راټولوي کله دقو نه راټول کړم او کله دا درګه ده ښه هغه خواږه وچوکي چې هغه بل شي د درګې خوله کې چرګه ده د چرګې خوله کې مار ده مار بسکوټ چې زه واخلم دی رانه خوري او تا ته بیا تیږې راوړي هو که نه بیا مې پټ ګیر کې وهي رام ورور دې ګیر کړم ویښتې دې دقو چې کوم سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر او سهار مو په خیر درنو ملګرو سهار وختي دی او لمر تازه تازه سر راوالی دی او موږ هم راغلو د ننګرهار ولایت یوې ښایسته سرسبزې او د پاکې هوا لرونکې ولسوالۍ دره نور ته په رښتیا هم لکه څرنګه چې نوم یې دره نور دی همدقسې د نور دره ده ښایستونو پکې ښه پریمانه فنکاري کړې ده دغه ساحې دغه غرونه دغه رغونه اوس خو ژمی دی خو دغه بوټي کله چې شنه شي بیا د دې ښکلا یو په څو چنده شي په واقعي ډول باندې دغه ساحه دغه ولسوالۍ د ښایست له پلوه مالامال ده نورې خبرې په ولسوالۍ نه کومه ځکه چې د درنور ولسوالۍ صرف همدومره کفایت کوي چې درنور ولسوالۍ ده خلاص او نن مې درنور ولسوالۍ ته د ټولو خپرونو مالګه پوهېږئ څوک نواب خان مو راوستی دی او نواب خان درنور کې ډېر زیات خوشحاله دی دلته د دې ځي ولسونه ورته مینه ورکوي او د دې ځي ولسونه ورته هرکلی کوي او میلمه پالنې کوي دی ډېر خوشحاله دی راغلی دی او موږ سره دی او زما بل ملګری مصطفی میاخیل ورسره دل آغا او وحید اکاخیل او همدارنګه مجاهد مخلص دا زموږ د سفر ملګري دي او راغلي داسې راځئ ورځو نواب خان ته نواب خان نو همیشه د هغه بل سره یې څه نومېږي زموږ شامالدین مصطفی میاخیل سره موږ شامالدین د مینې نه وایو ګوره درنو ملګرو چې ستاسې زړه کې څه رانشي ته راکړه د دې خواله دې منچې کې مچۍ پې ولمه مچۍ نږدې چیچلی وم دا ساتلي دي لیونیه ته چا ساتلي دي خو په موږ یې راکې ښکارلي دي که نه څنګه کې ښکارلي دي دوی وچیچئ ښه هو که نه داسې خبره ده نو مچۍ باندې تا چی کول دلته ولې راتلې بل ځای ته به تللی وې که نه مچۍ خوا ته به نه تلې ده ویلې راځه مچۍ ته ورځو مچۍ شات کوي ښه هو نو چې شات کوي بیا ته یې ولې موږ هسې ورغلو په موږ یې رامنډې کړلې بیا ما تیږه واخیستله وډاره سوه بېرته تاو سوه ښه یوه دانه وه هو وګوره بله هم راغلې ده بله نه ده د لاغا دا ته یم که نه د لاغا نه بله هم وه مچۍ سي خو بیا تیږه راخلم پې ولم دا اوس چی و هغه ده دا مچۍ ده د لاغا وینې دغه شی په دې نه خوږېږي زه تیږه ورته راخلم دلته کښېنه وای دا دا چی دی مه کوه دا مې خس ټول کړي دي دا خس نه دي که نه خس ټول کړي کناره کې اچو دا خوشحي دي استوار ته وه نه ټول کړي مې دلته ډېر پراته وو کوم ځای کې پراته وو دلته پراته وو و دې لاغه دا هم په شرمونو شرمۍ دلته راشه دا کور ته وړمه دا خس دي خس خس نه دي واوره دا هغه دي دا څه نوم دی دا بل ته کیدو صحیح دی دا شی ده دا هغه دی خوشحي دي خوشحي هو که نه خو بیا سوځو که نه په دې چی کې خو کور ته وړمه سوځو یې که ایسته کمانه ده مې کوه دا زه کور ته وړم دا درته بېرته درکوو هلته एकदम دا ګوره نور خصم دي ګوره یو بوجي درته اخلم یو بوجي د بسته درکوو بیا یې کور ته ویسه صحیح دی صحیح ده زه دا مې راټول کړه اوس او زیات هم راټولم کلي کې هم راټولم خوشحال راټولې او کله دقو نه راټول کړم او کله دقو نه څومره ډېر هو ښه ښه نواب خانه او هغه دې دا څه نوم دی درنور ولسوالۍ ته راغلی څنګه د درنور ولسوالۍ مرینور ولسوالۍ خو داسې ښه ولسوالۍ ده او شنه شنه ځایونه هم پکې دي تاسې زموږ افغانستان هم ښه ده او تاسې جبلات نه هم ښه دا څه خو دا زموږ جبلات دی که نه خو دا خو درې مور ده که نه درې مور نه درای نور درې مور ګوره نور خو پېژنې رڼا ته وایي نور
او دره رڼا خو مونږ ګروپ ته وایو ته لرې مه ځه یاره لرې مه ځه ورته دره نور د رڼا دره دا همداسې یعنې روشني پېژنې رڼا او برق یعنې د برق غوندې ده ښایسته ده نو برق یې درې کمه نور. ده برق یې برق کمه هغه ده کې ده. کوم هلته دغه او دی کې غواړي نه هغه جګ. هغه سپینه ګوره سپین برق ها. هم سپین هغه هم سپین هغه ګوري هغه خو خلک وایي پالوده ده که نه پالوده خلکو ویلې میده میده واوره ده پالوده ده تی بیا منې ورسره هو ښه سړی چا باوري کړی دی دا ښه. چیرې ده؟ دا تیږه ده په دې مچۍ ولو تیږه نه ده په دې بسکوټ مچۍ ده وایي. زه خو بسکوټ پیژنم ته مامغله دا تیږه دا ده د ماما زوی دی که نه دی ما نه پټ پټ هر وخت خوري بسکوټ چې زه واخلم دی رانه خوري او تا ته بیا تیږې راوړي و که نه بیا مې پټ ګیر کې وخي مې اوس خو خلک دي که نه ته دا تیږه ما باندې د اوس ګزارو نه بسکوټ کړي هغه هغه تیږه دې نه واله تا ما هر وخت بسکوټ خوري او اوس تیږه راکړې دا بسکوټ ده و خیزه کې وهم چې تاسو کار خپل کار مې د خیزه کې کې څه کوي زه خپل خیزه کې واخم کم پلنه مې غورځی کم زه هغې کې دا پرې نه ننوځم د هغې سر باندې تېرېږم و که نه پرېږده تی کاروه مه راته اوس پرېږده هلته ما سره جنګ کې اوس وایي بلول نه دې غورځوم قرآن ورور دې ګیر کړم ویښته دې دقسې کوم دقسې دې وشکوم ټول ویښته دا مه په کاروئ ها ګپ ته سره لګوي که نه اوس ما سره جنګ کې کلي کې جنګ کې راځه راځه ته مې وله ته مې وله جنګ کې ده اوس دې ووهمه پې اوس مې ووهه که نه ځه ته کتنه دې ما ووهه ته کتنه دې ما ووهه ځه کتنه دې ما ووهه دا تېره اوس په کلي کې مې هر وخت وهي نه وحید نو جنګ کم در سره جنګ خود کمه که نه ګیر به دې نه کمه نو خبر ده وحیده دلته خپرونه کوو هغه پرېږده دا ایسته ورته دا ایسته ورته لاس ورکړه دا خو د ماما زوی دی راوړه دې خواته دا لاس دی د ماما زوی دی دی نور جنګ خو زه نور نه کمه که نه نه بیا نور چېرته نه صحیح ده ځه ته به هم چینه وایې او زه به هم چینه وایې بسکوټ هم ورته راوړه و بسکټ هغه دې تیږه راکوي نه بیا جنګ کې هغه درکړم دا ربي شیرین ده دا مې ماما زوی دی ماما زوی او دا دې څه دا ډېر ښه سړی ده او دا هم ښه سړی دی ماما زوی مې ده دا داسې جنګ نه کوي هر ورځ راوځي او دا چې اول ځل لپاره دې راوځي دې جنګ نه نیکي نور داسې نیک کاروا خدای ورکړي دا څه هو که نه ډېر ښه سړی ده د ماما زوی مې دا ده ما ته راکړه بیا در کومه که نه زه یې وارې ویسمه د ما د غوا شونډې دي په هغې و پورې کومه بیا در کومه بیرته ودې کته ولې نه اوس دې ورکړې ده نه نه اوس دې ورکړې ده هغه د موږ او تاسې خپله ده که نه غوا شیدې کوي شیدې دا شکر وباسه چې د غوا په شونډو وي هسې نه چې اوس وایي چې د چرګانو په شونډو نه دغه غریبې بله ورځ مریضه شوې وه تبه یې وه اوس یې شونډې وچې سلام علیکم ورکې خیر ته راځه که نه ته راځه څنګه یې راځه ولې څه شرمېږي ته ما پلو یې که وایي پلو دا زموږ پلو دی او د ما پلو دا اګام نوري نومېږي ښه راشد پېژنې هو هغه چې دام بال کوي سلام سي خواره مسې څنګه شکر ده دا اګام نوري نومېږي ښه هغه بال نه کوي داسې چې کېږي هغه کرکټیان چې دي دهقان نوري وروره څنګه ښې اګام نوري انګام نوري انګام نه اګام انګام پوهې که اوس صحیح ده نه قانع کېږي نو اګام نوري زموږ او ستاسې ملګری دی او هغه کور یې دی ډېر ښه کور یې ده او مولا سپیکر یې هم پکې لګولی هغه جومات دی خوا کې دا سپین بل چې ښکاري دا ډېر نام خدای ښه کور ده او ښه ځای کې هستی دریمور کې هستی که نه دریمور ته ورته کوم ځای دی ورته دریمور دغه زه م وایم او دی یم وایي که نه ښایسته ده که نه ده دا ولسوالۍ
کومه دي خالونه خو یې نه دي وهلي ولې نه دي وهلي کومه دي دا راشه ته وښیم دا څه شی دي دا مچۍ خالونه خو تا دي ټول به هغه کې اچولي دا وو، په مچۍ پلاستیک کې دي. اچولي. وایي رښتیا خالونه یې خو وهلي وو دا خالونه خو تا ټول پلاستیک کې اچولي. دا به ټول خالونه یې پلاستیک کې اچولي دي دا ما هغه ټول کړي دي بیا کور ته دا خو وړم دې خالونه هر وهلي، چاته تا یې ولې مه ټول ورخې د کور نږدې ده بیا پټوي رانه نه پټوي دا پټوي دا رانه ډېر ښه سړی دی کومه ده ښه سړی ده دا دی دا ته وګوره څنګه یې ښه ښایسته هم دی که نه ده زما ورور ده که که نه نه او ښایسته هم دی بیا ما سره پسته خوشحالي ټولی او خیر وشي جنتونه دې نصیب کړي څه ښه دا د ښه خیر ورته ما سره کرکټ کې ما سره کرکټ کوي وبګو کنه کرکټ مشکل نه ولې کوي کنه کرکټ کوي. زما هم زده ده ته ارمان پوره کوو. او نه زما څنګه کرکټ چې زده ده دا مثلا دا بال دی دلته بال وکړه هلته کس ولاړ دی څنګه یې کې ته وکړه دغسې یې کومه ده دا به بالي او دا به یې ډنډۍ دا مې سیو اخله دا چې هغه ته منډه کړم بېرته را منډه کړم دا څه و دا توپ ډنډه نو موږ کرکټ یادوو وروره ته تر ډوډ نه دا پرېږده همدغه توپ ډنډه یې ښیي ښه هو تا چې ورته کرکټ ته توپ نه وایي توپ ډنډه و منډې او را منډې بیا وهو بیا یو بل سې را منډې کړي موږ په توپ ولي موږ بیا اوټېږو تاسې بیا وټېږئ خو زموږ داسې کرکټ نه دی تاسې میرکټ څه رقم ده زموږ کرکټ داسې دی چې 3 دانې هلته وچوکي درو هغه چې وویشتل شو بس اوټي بیا هغه راشد غوندې راشد خان غوندې راشد خان غوندې هغه تور سړی چې او اوټي کنه ته دې راشد خان د کاکا زوی نه دا کلیوال دی کلیوال او یې ده هغه هم د جلال آباد دی او موږ هم د جلال آباد دی زما سلامونه پې وایه راشد خان باندې څه خیل ته وعلیکم سلام د ما چې ورته وایه ورته یو تا فین راغلی تا باندې سلامونه کول ډېر نه سپین د ما نوم سپین نه ده نواب خان نو ته ولې وایې چې زه ورته وایم یو سپین راغلی و زه نواب خان به ورته خیر اوسې خوارمه سې ایمانداره سې ته راځه ښکته ساحه در باندې ګورو ډېره ښایسته ساحه ده ځو ته راځه نواب خانه نو دا ډېر ښایسته وطن دی و کنه معلومیږي کنه ښایسته وطن ده دا وګوره یوه پاڼه پکې نسته ده وی ښایسته وطن دی که نه دی هو څنګه پوه شو چې ښایسته وطن دی یوه دانه پاڼه پکې نسته بیا ښایسته شو هو کنه ټول هډوکي یې راوتي دي ونه واحد مې د ماما زوی ته ډېر په ما ګران ده داسې خالق ده زه هر وخت خوب کې وینم دا څه هو کنه دا ډېر ښه سړی ده زه خوب کې وینم چې هو کنه موټر هم کې هم ناست دی خوب کې ښه ښه سړی دی او د هغه صحیح سړی نه دی هغه هم ښه سړی دا مې وایي ماما داسې زوی ووایه چې د هغه سم سړی نه دی او ته ښه سړی یې بیا دا پاپړ در کوم ګرې نه در کوم درته د هغه ښه سړی نه دی ته سم سړی د هغه ډېر ښه سړی ده ولې بیا ولې خو ښه سړی ده کنه ها ته راځه چې بودې زما ته راځه راځه راوړه ښه راوړه اوښتی شي که نه او ولې نه سم اوښتی نه په تا نه در خیر ها ته راځه په هواره لاره راشه نو ته څه په غرونو باندې مالې خټې به یې لندې کومه د باران خو خامخا مالې خټې به یې راځه نوابه راشه دیره ده ته وښیم زموږ د دریا نور د ولسونو دا ښایسته دیره ده دا صرف د مېلمنو دپاره جوړه کړې ده ښه هغه نو توشک کومه دي توشک یې خو چې ته اوس راشي درته رابې وړي که نه دا رڼې اوبه وګوره هلته ښځې دي مه ورځئ ښځې دي ښځې دي ښځې دي هغه دي هغه دي هغه ښاروالۍ والا دي کار کوي هغې څنګه ماروالۍ والا دي ښځې دي انجینران دي هغه ژېړ واسکټونه یې اغوستي دي واده د ښځې دي راغلي او دوی وایي سیم انجینران دي وګوره ته وګوره انجینران دي هغوی کار کوي نارینه دي غټې غټې ګیرې نیولي ته وګوره ورته ودې کتل دا چیکي دلته دلته کار کوي وګوره هغه دیوال جوړوي چې اخواته اوبه لاړې نه شي هغه ځمکې پلو او پټیو ته غواګانې ورنیسي غنمونه خوري آفرین هغه غواګانې نه هسې کې ښکاري که نه غواګانې او که نه هسې کې غټې غټې غواګانې دي دې ځای تو کومه دی تو غواګانې نه وینې غواګان د خلک تو وایي ته راځه بل ځای ته دې بوځم نواب خانه ته راځه که نه لکه تیږه موږ دقې ته وایو لکه تیږه دې ته وایي
لکه تیږه مونږ وایي زمونږ کلي کې هم لکه تیږه شته تاسې هم لکه تیږه لرئ دغه چی ده او خو لکه تیږه مونږ ورته وایي تاسې نه ورته پرته تیږه وایئ ده نه دا لکه تیږه ده و خورې ته پرته تیږه یې که لکه تیږه ولیکته غږ یې وکړه ولیکته وینې لکه تیږه یې مه وهئ ویې ویلې راته تاسې هم ځئ دا څنګه سوری شوې دا دی دا خو یې دانه پرې راختلې وه دانه یې چوېدلې ده ها دا په جبلونو باندې وال شوې ده ښه ولې وه دا ډېره غټه وه بیا میده کوله دوه ځای کولم بیا دا ځای مې ورته هغه کړی و بیا په جبلونو او په دې هغه مرتولونو باندې دا ماته کړې ده بیا بچي پیدا سوي ریبه راځه داسې راځه بچي پیدا سوي د تیږې چې ده بچي پیدا کېږي خو ولې په تاسو په جبلونو راشه دا څه دی دا دا مغه خوږ لرګی دا ګنو باندې تېروتی دلته راشه مغه خوږ لرګی ده که دا هغه نه دی مغه ده دا هغه نه دلته راشه وینې نو هغه دلهغه ته راشه دلته راشه نو دلهغه دلهغه دا مغه خوږ لرګی ده که نه ولې تې سپین که خوږ لرګی ده دا خوږ اینې مغه شی راووته دا د ګني غوندې ده رښتیا وینې کیمرمین لږ رانږدې شه دا دا وګورې ګنو باندې سړی تېروتی دی مغه خوږ لرګی مغه سده که نه وه خورې وای وروره دا ما نه خفه نیسي خوله ته مې راځي که زه مې غوا ته غوا خور وایم هغه مې را په یاد دې ته په هغه کې چی وایي پښتو کې نو هغه مې خیال دې ته چی وایي دې ته چی وایي درګه ورته وایي درګه و بلکل بلکل دا درګه ده ښه هغه خواږه وچوکي چې هغه بل شی د درګې خوله کې چرګه ده د چرګې خوله کې مار ده د مار په خوله کې تار ده تار د ما په کار ده نشکم د جمیلو به خوله باندې تڼاکې شي کابل به رانه پاتې شي و پورې چونچونو تاسې څوک چغوي صاحب هو دقه ده که نه خو دا خوږ ده دا خوږ نه دی مقه ده تراله هغه دې څه کړه چې هغه ارمان دې پوره شي وینې ما تاسو ته وویل چې مقه ده که دا خوږ نه دی دا خوږ مغه خوږ هغه ده خو دا ډنګر ده هغه تیار و ته راشه دلته راشه میک به لږ ماته نږدې شي ته راشه مجاهده دغه ورته داسې وښیه نږدې نه درنو ملګرو دا په ګنیو باندې تېروتی دی هغه ګني مې پرې خوړلي و دا وایي کنې دا هم ګنی دی دا ګنی نه دی صرف دا وایي ډنګر دی او هغه وایي خو دا لږ ډنګر ده که نه هغوی هم لاګانې تړلې وي او ده هم دا ده تړلي دي راځه نو راځه اوس مونږ همدا وایو نو یو شی به مونږ وایو دوه به ته راځه خو داسې سیده ورشه هغه مخامخ ځای نوابه دلته ګوره په ارامه کته شه هغه سیند ته بیا ګزارېږي ګوره په قرار قرار راځه صحیح دی نوابه څنګه وطن دی ښه وطن ده خو شوتل نسته پکې شوتل ولې نسته دا چی کومی دي دا خو هغه دي که نه وربشي د شوتل وربشي وربشي ښه 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 دا شوتل څه کېږي د شوتل د توړۍ لور ده ده وربشي او غنم یې څه شی کېږي غنم یې د کاکا زوی ده ښه تاسې راځئ دا شوتل خو ته رښتیا جادو بېرته راغله اخلي نه بیا کور د اوس یې خوشې راکوي بیا کور کې پیسې په زوره رانه غواړي څو روپۍ راکړې زه 25 نورې او 20 نورې اوس خو نسته خو راباندې دی وایي سخت ډار کړی ته ډارېږې وایي خو 3 دانې ورونه دي راباندې زه در سره یم که زه تا ورور یم تا ملګری یم یو دې دا ورور دی یو دې زه ورور یم هلته نه جارو زه نه اخلم بیا هلته ما نه پیسې غواړي نه غواړي 21 غواړي او 10 نورې او 15 نورې ورته هغه څنګه وې ته وخورې نه درکوم 20 پیرې مې وتلې زه تا جارو نه اخلم او نه به ما نه زاولې پټی دا وایي نه جارو به اخلي کوم شی د څه شي شی نه دی دا ورکړی نه دی دا ورکړی درو مه کوه نه دی دا ورکړی بدماشي مه ورسره کوه بیا مې کور کې نه دی وایي زه سره یم زه در سره یم بیا مې وهي بیا یې خوشې راکړی کلي کې به یې څوک بیا نه رانه غواړي ګوره نواب خانه هر څوک به یې غواړي جوماتونه دې ورپسې آفرین نواب خانه
ګوره ښه هغه شی درکړی و بېرته یې درنه واغېستو هغه نه و لپسټیک اوس دا یې درته درکړو دا بیا درنه اخلي ورې که ورته همدا اوس لږ سپین کړي خو یې ماته نه ده راکړی ماته د شونډکو شی راکړی ده شونډکو شی نه و لپسټیک و نه شینکوړي نه و ای ګوره زه دې ملګری یم زه تا باندې خفه کېږم هغه تېنه بېرته دا ورته بېرته ورکړه بیا کلي کې پیسې نه غواړې نه وینې دا واخله بېرته یې واخله او ته یې غواړې که نورې چینۍ بیا زاولې رانه پټی او غولکه باندې مې ولي او توشلې توشلې خو مې اوس هغې بوڅو کې منډلي که نه درته یې نه ورښیم اوس اخلم یې که نه اخلم یې وینې ماما زوی مې ده نه مې ولي اوس مې نه ولي هغه مې د ماما زوی ده مه کوه دا کوي مې ډاروه نور نواب خانه نواب خانه څه کوم من خپل کور ته ځو نواب خان تا زه چېرته بوتلم اوس مې خندقو کې کته کوي ونیسه زه نه ځم نور تاسو سره څنګه چکه وهو چکه کومه ده چکه دلته کومه ده ما جارو دې چېرې وراکړه هلته مې کېښودله صندوق کې مې کېښوده صندوق کې صندوق دغه ده اوس مې راوښکله دا مه واروه ما تا درکړه ته ایسته واره زه ځمه ته ځې کور ته ځو منګه ځو پسته نه کور ته ځو ما صاحب خان ته زنګ والی و صاحب خان چې ویلي و صاحب خان راته ویلي خیر دی 2 شپې دې نورو مو کې دی تا سره دی وایي نه زه ځمه هلته مې غواګانې په نهره دي چرګانې په نهره دي هغه صاحب خان بل ورور څه نومېږي یو صاحب خان یو احمد خان بل کوم یو بل اسمت خان او شاپور خان شاخو کور کې ده د ټولو پیسې یو ځای کړي دي هلته یو مزدور نیولی دی تر څو ستا غواګانې پرې وساتي نه ده نیولی دی دې نه پوښتنه وکړه دل هغه خو دا د دروغ نه وایي که نه نه دل هغه ښه سړی ده نیولی نه وه په شیدې بیا همغه مزدور خوري وینې ته غلی شه ما ته بیا وینې او سپینې شودې تاسو خو سرې شودې دي که موږ به شیدو چیز کړو او واښه هم نه ورته راوړي واښه هم نه راوړي او بوس هم څوک ورته نه اچوي مونږ ځو ته مه غږېږه صندوقداره ته مه غږېږه ما سره هر وخت ما ته پاتې هر وخت وایه پاتې سه تا خو ویلې ځو که نه خو تا ولې ورته ویلې وایي خوساکی یم ورته مړ کړی نه ده مړ کړی دا اوس دې ونه ویلې نه هغه ما درته ویلې مالې چوکیدار سره لرې کړه لاس دې مانه دې لاس لرې کړه ما ورته ویلې کور ته ځو سبی ورته زه جبلات څه کوم ته خو زما ملګری یې که نه هو که نه او داسې کار کوو تا ته اوس یو ښایسته موټر راولم تا مخکې سیټ کې کینومه دماغ غوندې موټر نه هغه تا غوندې موټر خو کلار ځي که نه هغه تیز ځي هغسې موټر درته راولم مخه کې و که نه هغه یو ورځ ما چلاوه 5,500 کې تلم موټر دې په 5,500 کې تلو داسې بیا یې درته ویلې پنچر شوي دغسې ښېرا ورته کړي او ښېرا دې په خولې دې وځه په غاړه دې ننوځه آفرین او نواب خانه دا دل چې راغی موټر کې مخکې نه مخکې دې چکر ورکړی و که نه ما ورته ویلې لمن مې راونیسه چکر درکړمه او اوس ښېرا ورته یې ګوره بس بله پیره ورته چکر ورنه کړي نه ورکومه آفرین نواب خانه تا ته زه بیا موټر نیسم دلته ښه د جلال آباد نه دومره سامان هم درته اخلمه پکوړې درته اخلم سمبوسې درته اخلم او جاولې درته اخلم او چاکلیټ درته اخلم ښه ډېر شیان درته اخلم ښه بیا ځان سره ویسئ صحیح ده هاره مسې نه ته خو مې د ماما زوی ته ډېر هوښیار سړی ډېر هوښیار سړی بېشکه دا ګل خو په نه ستا دا کار نه چې څوک نشته دی غوا ولې چیرې بې کوه ورته اچول مې و که نه دغه شی هغه بیا شودې کې بیا تا ته تروې درلېږم شودې هلته غونډ خلکو شکلې ته دلته لګي خو زه ورسم ورته وایم غوا خورې شودې راوکړه بیا یې کوي خپله یې کوي بیا موږ ته راکړې 20 منه یو او 3 منه بل ونه شي صحیح ده نیش کوم نواب خانه هغه دومره وړه خور چې دی وه هغه تا د چې MP3 راوړې وه هغه اوس چېرته ده هغه کور کې ده اوس هم همغه پینکوړي چې ورسره وه هغه یې ماته کړې ده زه اوس درته بله اخلم هغه واخله ځان سره صحیح ده خو یو واده به راسره وکړي واده زه چا سره نه کوم واده ژمنه څنګه ژمی تېر کړم در سره دا وایي یو کار به وکړې ما سره به واده وکړې واده زه چا سره نه کوم ما ته مې خپل ابا واده کوي
زه خدای پاک ته غوا جنت ته بوزي الله چې مړه شي جنت ته ځي وینې جنت مړه شي هغه مړه کېږي خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي هغه په جنت څه کوي ښه نواب خانه زه ته هغه در کوم یو شی در کوم ته دې وړې خور ته یوسه صحیح ده کالي ورته در کوم او ژاول ورته در کوم بسکټ درته در کوم ښه ډېر شیان درته در کوم بیا ته ترېنه پټ نه کړې ګوره نه پټوم هغې تا نه پټوي که ته د هغه نه پټوي هغوی ما نه پټوي نه پټوي ما نه پټوي هغه دومره وړه ماشومه ده هغې څنګه پټوي ما نه پټوي او چونډي کوي دی مې پټې دا غل وینې چی ویلې ته وایي په مفلس صاحب سلامونه وایه رښتیا داسې درته هو وینې وینې ماما زوی مې ویلې هینې 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 شیان د کرانه کړه نه دی بې کور دلته دې خوشي کوو کوم شیان د مخلص صاحب سې درکړه دواړه یو دروغ ورته یم دواړه کور ته مې څنګه وړم خوري؟ بیا ولې دوه مزه درې ونه واړه خورو؟ خورو زه ته همداسې وایم منځ کې خبره جدا شوه درې واړې خورو ښه دا وایي چې هغه ته دې ورکړه بیا هم تا وایي نه بیایم ولې مې نه بیایې د لاندې غورځو دا زو ده دلته خو ما سره مفلس صاحب ده او دا ایتا نوم صحیح نوم چې و نوم صحیح اخله دا نوري دی زه مخلص یم دا مې اخیل دی زه خو نه یم در سره تا سره تا ما سره جنګ وکړ مفلس صاحب مخلص صاحب سوري صاحب شیرشاه سوري زمونږ یو مشر تیر شوی دی کومه داسې خو تېر نه څه ما ونه لیده که نه دا نوري صاحب دی خوا تللی هغه سوري صاحب چې و هغه مخکې اوس وفات شوی دی هغه زمونږ مشر و او دا چې دی دا اګام نوري نومیږي نوري نوري آفرین اپنجه نوري آفرین آفرین دغه نوم دی نوري. صحیح دی صحیح ده نو مخکې ورځو ته راځه ښه نواب خانه مچۍ لاړې خلاصې سوې مچې خلاص مچۍ خلاص سوې نواب خانه پاس راځه پاس راځه دا غنم بیا دا سړی خبره ما په کار کوله کېږي. کنه دا خبره ما کوله چې هلته وو هغه ستاسې غنمو کې چې ګرځېدلي وو ستاسې هغه چي وو پټي چې وو هو څومره یې چغې والې لوبیا پټونه ها. راوځي او دا واغه اوس زموږ پټو کې ګرځي بیخي ورته ښکاري نه ده چې نه ګرځم نه ګرځم په دې کې دا چا کرلی دي دا ما د تاسو خو نه دي کنه تاسو کور خو جبلات کې و کنه. جبلات کې نه دی کنه نه دلته دا ولې د دا سوري جبلات صاحب دي سوري صاحب نه دا نوري صاحب دی تا ویلې کنه مخکې تا مکتب ویلې و صحیح دی همالته دا شیرشاه سوري نوم دی اورېدلی اوس هماغه اوس هم و یاد کنه هلته دی و اورېدلی کنه دا هغه نه دی دا بل دی د کاکا زوی ده د ماما زوی راځي یو ماما کار- زوی ده. ډېر اے، ښه راځئ خوشحاله مخلصه یو شوم. کار وکړو پرویز زما خواته نه مونږ ته نه ګوري هېڅ صاحب خو لاسونه ځلنده دی خطا ولې ورور لري ورور وینې دا وګوره دا ستا انډیوال نه دی ښه دې نه نور راځه دې خواته راشه دا مالته جما پلوي اوس د ده پلو ته یې وینې داسې کار کوي مفلس صاحب. ښه بیا دې مفلس صاحب ویلي وی هغه محراب تاسې- محراب محراب آفرین ما سره مه غږېږه زه ما سره مه غږېږه هلته مې لنډې له پښو نه ځوړنده کوي او تاسو به مې اوس هغه کوئ هلته مې لنډې هغه کوي وینې تاسې غنمو کې اوس وخوته زما ملګری ده زه نه یم د تا ملګری زه تا ملګری نه یم راځئ چې ځو ته خبره کوم نور به لاړ شو ایسته کور ته صحیح دی صحیح ده هو. زه صحیح ده زه صحیح دی اه. هغه ته درنو لیدونکو ته ورته ډېره مننه کور ودان درنو اورېدونکو او سپکو اورېدونکو د خدای په امان واړه واړو ته د سپک وایم او غټو ته درانده وزن نه دی حساب دلته نه دی صاحب نه دا چې موږ تعقیبوي هغه ډېر درانه او معزز خلک دي زنګ راوهله موږ ته دا خوش کړی نه وایي صحیح ده زه بلته اوسېږم بیا به پټ د سره لاړ سم او په مخه دې ښه د خدای په امان په مخه مخه وعلیکم سلام